بسم الله الرحمن الرحیم. وای ښوونکی بل چراغ دی، خپله سوځي خو نورو ته رڼا ورکوي. درنو لیدونکو او اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ګل محمد خان سعادت صافی پخوا د افغانستان په سطر سرحداتو کې د یو سرحدي افسر په توګه د افغانستان د تمامیت ارضي څخه مو دفاع کړې او بیا هم د افغانستان د نوي ځوانانو سره یو ځای د نوي عصر په نوې ټکنالوژۍ باندې په خپل ګران کور افغانستان د ټولو افغانانو په یو اتحاد سره او قوي عزم او تضمین سره په ګډه جوړ او د افغانستان د کړېدلي ولس د خدمت جوګه بشو ان شاء الله. قدرمنو افغانانو، زه د افغانستان د نوي ځوانانو په نمایندګۍ د برلین جرمني څخه جناب علي قدر ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی د افغانستان د ټول ملت منتخب ولسمشر د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د ولسمشرۍ مقام ته د زړه له کومې نیکې هیلې او ارزوګانې ستاسې محترم حضور ته تقدیموو او د دې ریاست د مقام مبارکي د افغانستان ټولو وطنوالو ته وایم الله پاک دې وکړي چې د افغانستان د غیرتمن ولس په ملاتړ د اسلامي قانون په چوکاټ کې د افغانستان د ټولو وګړو د خدمت مصدر وګرځي ان شاء الله رحمان. ان شاء الله. په اخره کې یو څه وایم، الله وکړي چې اورېدونکو ته د تایید وړ وګرځي. کور د تاریخونو ته، کور د تاریخونو ته، داسې جرګو او مجلسونو ته، لویو لویو خونو ته، دې درنو خیلونو ته، دې درنو کورونو ته، لویو نسبونو ته. وای هارون سعادت صافی د افغانستان هغه دنګو دنګو غرونو ته زنده باد افغانستان. خدای امن راولي، خدای امن راولي. سوکاله دې وي د افغانستان ټول قهرمان خلک، اتلان دې وي د افغانستان نوي ځوانان په ټوله نړۍ کې، ځلانده دې وي، رپانده دې وي د افغانستان ملي بیرغ په ټول جهان. ومن الله توفیق. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. افغانستان زنده باد.